له کله نه چې طالبان حاکم شوي دي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي تاسو؟ که چیرې ووایو اساسي هغه حقونه چې باید ورکړل شوي وای خلکو ته هغه نه دي ورکړل شوي، لکه د ښځو د تحصیل حق، تعلیم حق، د سفر حق، یا د کار حق که چیرې موږ راشو، یا په نړیواله کچه باندې د رسنیو حق چالته باید وای. متاسفانه دغه ټول حقوق فعلا لپاره شتون نه لري او هغه چې باید په شاید او باید شکل باندې وای داسې وجود نه لري. یوه بله پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په مشخص توګه په کابل کې یو شمېر مېرمنې چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي نیول شوي دي، یا یو شمېر نارینه نیول شوي دي. د دغه خلکو په برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟ آیا اوس هم داسې څوک شته چې طالبان سره په بند کې وي؟ البته په دې هکله باید ووایم چې اول خو زه مننه کوم د افغانستان هغه خویندو څخه چې دوی واقعا په دغسې حالاتو کې د خپل حق لپاره مبارزه کوي او دغسې یو تندخوی ګروه سره دوی په مبارزه باندې ولاړ دي او دوی خپل حقونه غواړي. نو په فعلا تاسې ټول رسنۍ په دې شاهد دي، نړیوال په دې شاهد دی چې طالبانو په وار باندې د دغه حق د منع کولو لپاره دوی مخنیوی کړی ده او د دوی ځینې خویندې دوی په حبس لاندې اخیسته، دوی په بندیان کړي ول او د فعلا لپاره هم ځینې مرموز قتلونه حتی ترسره شول په مزار کې. موږ او تاسې د دې شاهدان یو. که زه راشم په مشخص ډول باندې وایم، په د بلخ په ولایت کې تاسې کوم نرسه چې ووژل شوه هغه الله تعالی دې هغه وبخي، نفیسه نومېدله، هغه نرسه وه، په مرموز شکل باندې دی وژل کېږي او دا 12 مرمۍ د دې په بدن سره اصابت کوي او دا وهي. نو دغه عقده ګوري دا هغه وه چې دوی خپل حق غوښته او د دې ترڅنګ نورې ښځې چې په افغانستان کې دوی د خپل د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي، خپل اساسي حق چې قرآن ورکړی ده او احادیثو ورته حکم کړی دی، دوی هغه خپل شرعي حق غواړي د هغوی ممانعت کوي. د بیلګې په توګه تاسې کولی شم تاسو ته زه وایم د افغانستان د مقتدرو ښځو ټولنه که چیرې تاسې وګورئ نو د هغوی مسؤله چې زه د هغې نوم ویل نه غواړم، د هغې مسؤله زما همصنفۍ وه. د پوهنتون په وخت کې موږ 15 کاله پخوا سره په یو صنف کې درس ولوستل، مثلا په یو صنف کې موږ تحصیلات وکړل. هغې ته داسې په الفاظو زشتو الفاظو باندې غیر مستقیم، یعنی د میډیا په مخ کې نه، د هغې کور ته کس ورځي او هغه ته وایي که چیرې تاسې بل ځل باندې د دغه د ښځو د تحصیل او د تعلیم د حق لپاره خپل غږ پورته کړی وو نو حتی موږ تاسې په اجباري نکاح باندې نیسو، ولو که ته بل میړه هم ولري. نو دا خبره د نامشخص اشخاص لخوا، خو معلومه ده چې دا مشخص اشخاص او خلک څوک دي، د هغوی لخوا په کور کې ورته ورکول کیږي او د هغوی غږ ګورې د افغانستان خلک ټول باناموسه او باشرفه خلک دي. که څه هم طالبانو ډاډ ورکړی په وار خلکو ته د ښه ژوند کولو، د خلکو د حقونو د ساتلو، ځینې راپورونه موږ ته هم رارسېدلي دي یا رارسېږي چې یو شمېر کسان د پاوز پخواني غړي وژل کېږي، که څه هم طالبانو له دې کار نه انکار کړی دی. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ جناب فیضي صاحب، د ډاډ ورکولو ترمنځ او د عمل ترمنځ ډېر زیات فرق دی. په وار طالبان دا اعلامیې خپروي چې موږ تاسو ته ډاډ ورکوو چې تاسو ته یو مسؤون یو مثلا تر هر دیده یو مسؤون افغانستان موږ تاسو ته جوړ کړی دی او تاسې راشئ مراجعه وکړئ، موږ ټولو ته عمومي عفو اعلان کړې ده. ولې په عمل کې دا شی نشته دی؟ د نفیسه خور وژل او د افغانستان د ملي اردو پخواني افسرانو وژل په مرموز شکل باندې دا ټول ناوړه عملونه دا د څه ښکارندوی دی چې دوی ډاډ تنها په الفاظو ورکوي، ولې په عمل کې داسې ډاډ حضور نه لري. صحیح. په افغانستان کې کله ناکله د پوځیانو یا د پخواني حکومت د پوځیانو د تریتم کولو یا د هغوی د ځورولو راپورونه هم راځي. ستاسو ارقام څه دي د دغو کسانو په اړه؟
واقعا تاسو د څه موندلي دي چې پخواني پوځیان د طالبان لخوا برمته شوي یا وژل شوي دي، خو که څه هم طالبان دا ردوي؟ که چیرې تاسې په دغه اواخر کې د افغانستان د بندخونو کوم بندخونې چې دي تاسې لاړ شئ د نږدې نه وڅېړئ. زموږ د راپورونو په اساس کوم چې موږ همکاران په ساحه کې دي او دوی کار کوي، د هغه په اساس په افغانستان کې د فعلا لپاره 15,000 اتباع په مختلف تورونو باندې بندیان شوي دي، چې په دغه تورونو کې مختلف تورونه دي چې په هغه کې یو اتهام هم د پخواني حکومت سره د کار دی، چې ځینې نظامیان پکې شتون لري چې متاسفانه 90% د عدالت ته د لاسرسي دوی حق نه لري. په 90% خلک د مدافع وکیل کوم متهمین او مظنونین چې هلته دوی بندیان دي، دوی د مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او د دوی لاسرسی په یو نوع باندې دوی بند کړ. په لومړي کې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنه چې دا یو خپلواک ټولنه وه، دای مدغم کړل وزارت عدلیه سره په زور باندې او د دوی ټول شخصي دارایی او شخصي امکانات طالبانو غصب کړ او دا وګورئ یو استراتیژیک عمل په شکل باندې راغلل. افغانستان کې پخوا 1000 مدافع وکیلانو کار کوله، د فعلا لپاره 300 کسه مدافع وکیلان نشته دي چې هلته کار وکړي.